ټولو افغانانو ته درې ورځني د لوی اختر د اوربند مبارکي وایم. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. طالبانو درې ورځې اوربند وکړ. د طالبانو یو سرچینې څخه ویل شوي دي که د اختر ورځو کې د حکومتي ځواکونو لخوا پر دوی برید وشو نو دوی به کلک ځواب ورکوي. طالبانو پر خپلو وسلوالو غږ کړی ده چې د لوی اختر په درې ورځنیو کې پر مقابل لوري هیڅ برید ونه کړي، خو که پر دوی برید وشو نو بیا به یې کلک ځواب ورکړي. د طالبانو له دې اعلان لږ ساعت وروسته افغان حکومت له خپل لوري د اختر د درې ورځو د اوربند اعلان وکړ. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویا صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د نیکمرغلوی اختر په ورځو کې د طالبانو ډلې د درې ورځني اوربند اعلان هرکلی کړی ده او د اوربند اعلان یو مهم ګام وباله. اما د افغانستان خلک د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د دوامداره اوربند او د سولې مذاکراتو پیلولو غوښتونکي دي. ولسمشر غني پر افغان امنیتي ځواکونو غږ کړی ده چې تر هغه د طالبانو لخوا اوربند نوی مات شوی امنیتي ځواکونه د دې ډلې پر ضد عملیات ونه کړي. د اوربند په تړاو د طالبانو اعلامیه کې راغلي دي دا پریکړه د دې لپاره کړې ده چې هیوادوال د لوی اختر ورځې په ارامه فضا کې تېرې کړي. د دې ډلې همداراز پر خپلو وسلوالو غږ کړی ده چې د اختر شپو ورځو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نشي او زیاتوي چې حکومتي کسان هم اجازه نه لري چې د دوی سیمو ته ورشي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.